سلامونه. که غواړئ له تازه خبرونه ځان خبر کړئ، پښتوال نیوز چینل سبسکرایب کړئ. حضرت سازی او نوین الحق د سریلانکا په غوره لیګ کې اخیستل شوي دي. د سریلانکا غوره لیګ د سیالیو لپاره 13 ورځ ترسره شوه. د یو شمېر بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ د افغانستان د ملي لوبډلې 2 پیاوړي لوبغاړي حضرت الله سازی او نوین الحق هم واخیستل شول. ټاکل شوې ده د دغه سوداګریز لیګ په نومبر میاشتې په 21 نیټه پیل شي او ډسمبر تر 13 دوام وکړي. په دغه لیګ کې د ګلیټر لوبډلې لخوا حضرت سازی واخیستل شو، خو دغه راس نوین الحق د کنډي ټسکرز له لورې واخیستل شو. په دغه لیګ کې 5 لوبډلې ګډون کوي چې کولمبیا کینیسک، د امبولانس هوکسک، ګیلي ګرینډرز، جفنا سلټرز او د کنډي ټسکرز شامل دي.